الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمندو یو ورور پوښتنه کړې ده چې ما له مخه حیا یو فاحش فلم کتی په روژه کې، نو بیا عذر راته پیښ شه چې انزال شوم، نو روژه مې ماته ده او که نه؟ محترمه، ستاسې په جواب کې به ووایم چې اولا خو په روژه کې داسې فاحش فلمونه، فاحش عکسونه کتل حرام کار دی، سخته ګناه ده. مسلمان باید هر وخت دې څخه ځان وساتي، او خاص کر بیا په فرض روژه کې د عبادتونو او برکتونو په میاشت کې تصویران او فاحش فلمونه بې حیا شیان کتل سخته ګناه لري. الله تعالی دې هدایت راته نصیب کړي. او د مسلې جواب دا دی وروره چې روژه خو نه ماتېږي. بعضې فقهای کرام لیکي چې احتیاطاً دې قضایي راوړي، احتیاطاً دې قضایي راوړي. رد المحتار جلد دویم صفحه 321، الفتاوى الهندیه جلد اول داشان، فتح القدیر جلد دویم صفحه 256، فتاوای حقانیه جلد څلورم صفحه 159، تحتاوی صفحه 361، بینایا جلد څلورم صفحه 284. او دا اتفاقی خبره ده چې روژه ورباندې نه ده ماته، خو احتیاطاً دې وی راوړي قضایي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.